بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډېر بخښونکی او مهربان خدای دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو، خوږو ملګرو، درنو پښتنو، د علم او ادب، د حقیقت او معرفت مینوال او دوستانو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني یا د روشن فکري او روشندلي او مکتب د ښه راغلاست. خدای مو راوله قدم پر لیمو. زه نسیم ماکو ستاسو په درانه حضور کښې حاضر یم. ګرانو دوستانو، داسې سوال چا کړی دی زما په مخکنۍ جلسې باندې چې موږ وویل چې تفاسیر پر دوه قسم دي، یو سطحي او لفظي تفاسیر دي، یو هم عرفاني او حقیقي او باطني تفاسیر دي. نو زموږ تفاسیر ما ول ټوله ظاهري او لفظي او سطحي تفاسیر دي. دا موږ مقصد ته نس رسولی. نو په کار ده چې داسې نوع تفاسیر چې په هغو کې فایده او ګټه نه وي، نو دا کتابونه تر خاورو لاندې سي او کوشش وکړو د خپل نوي خلکو دپاره، د دې نوي قرنې دپاره قرآن عظیم الشان څېړنه وکړو، نوی تفسیر کړو. ځکه قرآن عظیم الشان هم زوړ کتاب دی، هم نوی کتاب دی، ما تاسو ته ویلم اولین دی، هم آخرین دی، مابیني کتاب دی. بلکې حدیث هم د ده برخه دي، فقه حنفي هم د ده برخه ده، ځکه چې هغه آیات و حدیث دي. هغه شعر چې دی هغه هم د قرآن یو برخه ده. نو په اصلي کې قرآن عظیم الشان یو جهاني متن دی، نوراني متن دی، د هر وخت لپاره خبرې لري، د هر وخت لپاره حقیقتونه لري. نو چا دا سوال کړی دی یا چا دا سوال پیدا کړي چې ملایان صاحبان خو د دې تفاسیرو څخه یا د دې فتاوا څخه لاس اخیستل خو بیخي ورته ګران دی، لاس نه ځینې اخلي او تر خاور لاندې کول خو پر ځای پرېږده، بلکې دا دوی ته ډېر ګران شوي دي. دا هر ملا مجنون دی، دا کتابونه ورته لیلي دي. د لیلي او د مجنون جدایي خو ډېره ګرانه خبره ده. زم په دې باور یم چې ملایان صاحبان دې خلاص نه اخلي، ځکه وایي چا چې د ازادۍ خوند نه وي څکلی هغه د غلامۍ او بردګۍ څخه لاس نه اخلي. هغه څوک چې د ازادۍ خوند یې څکلی وي هغه په ازادۍ پوهېږي. یو څوک چې حقیقت ته رسېدلی وي هغه بیا پوهېږي چې دا کتابونه څه شي دي او د حقیقت کتابونه څه شي دي. وایي چا چې د تقلید خوند، د تحقیق خوند نه وي څکلی هغه د تقلید څخه لاس نه اخلي. همدغه ډول چا چې د قرآن عظیم الشان د باطني تفاسیرو، ادبي او عرفاني حقیقي تفاسیرو خوند نه وي څکلی، نو د دې سطحي او ظاهري او لفظي تفاسیرو څخه لاس نه اخلي. ولهذا دغه ډول پاتې کېدل د ملایانو په دغه حالت وضعیت باندې دا کار تر ځایه نسي رسېدلی. خو په کار دی څه تنوع، تغییرات، اصلاحات راسي، یو څه روشن فکري او روشندلي او بیدارۍ ته راووځو. هغه د تاریکۍ دنیا، هغه د امام رازي دنیا خپل په وخت زمانې پرېږدو، ځکه چې دا یو ښه زر مثل دی یا متل دی. وایي د پلار تجربه و زوی ته کفایت نه کوي، ځکه زمانه یې متفاوته ده. امام رازي زمانه یا د زموږ مفسرونو زمانه زموږ د زمانې څخه متفاوته ده. هغه د ډبرې زمانه وه، یا د کښتو د کروندې زمانه وه، هغه سنتي زمانه وه، یا مثلا د اوښانو او د مالو د خرو د غویو زمانه وه. دا زمانه اوس د انټرنیټ، کامپیوټر، موبایل، تلویزیون، مواره او فضایي سکشتۍ او مشکونه، دا زمانه بل زمانه ده. نو د دې زمانې سره ځان عیارول، د دې سیستم سره ځان عیارول په کار دی، کنې پاتېږو د خلکو څخه. خو هغه زاړه شیان به هم ولرو، زه نه وایم چې هغه به وغورځوو. هغه دي هغه زاړه په دې شرط چې هغه حقیقت بوی پکښې کې وي یا حقیقت وي. که له پوچ او باطل بې خودي تقلید او بې معنا شان وي هغه بېغم مردود دي او نامقبوله دي. نو هغه ښه چې ښه دي هغو باندې خپل زیربنا به ګرځو، هغه روانېږو به. او بهرحال دا بحث به دلته ختموو. او بله دا خبره ده چې هغه مخکني مفسرینو همت وکړئ، مردانګي وکړه، تفاسیر یې ولیکل، خبرې یې ولیکلې، و خپل خلکو ته کار و خدمت وکړئ. خو هغه خلک هم خلک ونو، خو موږ هم خلک یو، موږ خو مړه نه یو. که مړه یو، که مړه یو خو هېڅ د مړو خو څوک ګیله نه کوي. او که موږ ژوندي یو او ځان ته د شیخ الحدیث لقب ورکړو یا شیخ التفسیر یا د مولانا یا د علامه دار، داسې غټ نومان، خو په کار دي چې داسې د خلکو دپاره غټ کتابونه ولیکي، د خپل خلکو دپاره نوي تفسیرونه ولیکي، په خپل مورنۍ ژبه کې هم ولیکي.
د پیغمبر حدیث هم شرع کی، فقه حنفی هم شرع کی او شعر هم شرع کی. او وخت په موږ کې دون مردانه کې همت نه نو موږ په مړو کې حساب دا ژوندي هم د مړو حکم لري. خو په هر حال کوشش دا چې موږ هم همت وکړو. ګرانو قدرمندو اوریدونکو، بل مطلب دا دی چې د ژبې په اړه ژبه مور سړی په مثل درځي دی. ژبه په حقیقت د مور حکم لري، هر د ژبې والا سړی هغه د شیرخوړونکي الک حکم لري. یعنی د رضا په وخت د شیرخوري په وخت خپل مور پر کوچنی باندې تر بلې هر شزي ډیره مهربانه ده. دغه ډول زده کوونکی د خپل مورنۍ ژبې څخه بلا تکلف علم زده کولی شي، بلکې اصلي معنا په محض د لفظ په اوریدلو سره فهموي. د خپل مورنۍ ژبې الفاظ د زده کوونکي او د معنا ترمیان هیڅ کله حجاب او معنی نه ګرځي. اما بیگانه او فردي ژبه د خپل مورنۍ ژبې په شان مهربانه نه ده، بلکې زده کوونکی په ډیره سختۍ سره علم ځنې زده کوي. ولهذا او یار بل لفظ د کی بیا به معنا زده کوي. ولهذا زموږ دیني زده کوونکي د عربي ژبې څخه اصلي مقصد او معنا په اسانۍ سره نسی زده کولی، نسی فهمولی. همدغه وجه ده چې د عربي ژبې په معنا کې د عجمو خلکو اختلاف لیدل کیږي. ولهذا زموږ دیني زده کوونکي د عربي ژبې په الفاظو باندې مبتلا او گرفتار شوي دي، بلکې د عربي ژبې د الفاظو بازیګران او اسیران ګرځېدلي دي، د اصلي معنا څخه لري پاتې شوي دي. د عربي ژبې الفاظ د دوی او د معنا ترمیان حجاب ګرځېدلی دی. همدغه وجه ده چې دیني زده کوونکي ترقي نه کوي. ولهذا عزیزانو، عالمان پر دوه قسم دي، لفظي او صوري عالمان دي، یو معنوي عالمان دي. لفظي او صوري عالمان په حکم شي د جاهلانو دي، ځکه معرفت لفظي او صوري په حکم شي د جهل دی، بلکې معرفت لفظي او صوري په معرض د زوال دی. ولهذا کچیر د لفظي او صوري عالمانو علم ومنل سي، لازمه ده چې ابو جال او د ملګری په طریقې اوله سره عالمان ومنل سي، ځکه دوی خو په تمام معنا سره د عربي ژبې ماهران او دي، بلکې عرب په معرفت لفظي او صوري کې په جهان کې زارو مثل دي. حتی د عربو شزي او منځي په نظم جوړولو او په شعر ویلو باندې قادر وي. لمدې وجنه ابو جال په ابو الحکم سره مشهور وو. ابو الحکم سره مشهور وو چې ابو جال سو. ابو جال په ابو الحکم سره مشهور وو. ابو جال چې ابو جال سو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ابو جال سو، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ابو الحکم یې په ابو جال سره وګرځوي، بدل یې کوي. کنه ابو جال د خپل وخت ابو الحکم وو، بې سار او بې نظیر سړی وو، بلکې هر عاقل د پیغمبر په مقابل کې ابو جال دی. لکه بلقیس چې ام الحکم و څومره دانا ښځه وه، اما د حضرت سلیمان پیغمبر په مقابل کې ام جال وګرځېدله. نو دلته دا خبره اوس عزیزانو تاسو ته عرضوم. ما تاسو ته وویل چې زموږ مکتب د روشنفکري او روشندلي مکتب دی، عرفاني او ادبي مکتب دی. په دې کې ترخه او خواږه بیانېږي. نو دا مې غوښتنه ده د اورېدونکو څخه، د ګرانو قدرمن اورېدونکو څخه، خصوصا د ملایانو څخه چې خفه دې نه شي زما څخه. ځکه وایي دوست به دې وژړوي، دشمن به دې وخندوي. دا متل دی. دوست همیشه هغه دی چې د انسان عیب وسړي ته وښیي، د انسان خطا او نقصان وسړي ته وښیي، هغه اصلاح کړي چې بیا بیا عیبه ژوند وکړي. اما هغه خو دوست نه دی چې د انسان عیب پټوي، د انسان نقصان پټوي، چې همیشه نقصان د انسان د عیب او نقصان سره ژوند وکړي. نو دا په حقیقت کې د حسد او د کینې د خبرې نه دي، دا ټول د مینې او د محبت خبرې دي. زموږ مکتب عرفاني او ادبي مکتب دی، دا عشق محبت پکې بیانېږي. تنه روشنفکر او روشندلي زموږ هدف او زموږ مرام دی چې خپل پښتانه رایوش کو او راپورته کو او ګرم کو او روشنفکر او روشندلي کو، بل هیڅ غرض په دې کې نشته. نو موږ مجبور یو چې هغه شی چې موږ سره پوهیږو هغه بیانوو، که تاریخ وي که خوږ وي. نو اوس په دغه مسلې ته اشاره وکړو چې په قرآن عظیم الشان کې 2 آیات موجود دي چې په دې نظم کې ما بیان کړي. یعرفونه دی معرفت سوري، می معرفو دی معرفت معنوي. سوري په حکم د دجال دی، که علم دی معرفت معنوي. هغه یو آیات چې د یعرفونه کلمه په شغله ده، الذين اتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. 2 ځله په قرآن کې راغلي، سوره بقره کې راغلي، ان شاء الله بل انعام کې راغلي.
او بل آیات چې د 2 سوره جز دی وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. په دې 2 آیاتو کې د معرفت کلمه راغلې ده. په یو کې ماضی مما عرفوا من الحق راغلی، هم يعرفونه. اول د اتیناهم کتاب دا د یهود و نصاراو مولایان دي چې الله جل جلاله فرمایي وای الذين اکسان چې اتیناهم کتاب ما د کتاب ورکړي. دغه کتابي خلکو دغه عالمانو د کتابو چې د تورات او د انجیل عالمان و دوی يعرفونه د محمد علی السلام پیژنې کما ابناهم لکه خپل ځامن څنګه پیژنې. نو وخت چې دوی محمد پیژندې معرفت سره هغه چی لازم دی؟ عشق لازم دی. د عشق سره جړېدل لازم، جړه لازم ده. یو څوک چې عارف سي هغه به عاشق کیږي. ول یو څوک چې شی و پیژندې چې دا حق دی، دا شی دی، دا درست شی دی، هغه پر عاشق کیږي. مثلا سړی یو قیمتي مالغلره پیدا کی چې میلیارډ قیمت لري، پر دې خامخا سړی عاشق کیږي. هیڅ څوک داسې نه دی چې دا وګرځي. اما که یو سړی پر وینه پیژني، اته غشناس نه وي، آثار شناس نه وي، هغه د څه ورته مهمه نه داسنه. ازمو په معاملان کې یو د سروز د کوټورې پیدا کړو، اچرګان ټی شو آیو سره پراغلو باغ نه اخیستو نو فائدې. نو چې په ونه پوهیږي خدا سي به قدر ویغه شي، اما چې په و پوهیږي به سره پر عاشق کیږي. دوی کچیر محمد پیژندلې د عارفان سوي دي په محمد، نو دوی باید عاشقان هم سي، باید محمد ومني، باید محمد ایمان راوي، باید وجاړي، باید ناله وکي، فریاد وکي. عجب. نو وښ دوی محمد پیژني ایمان پرانه وي نه مني، دا څه خبره ده؟ نو معلوم چې معرفت پر 2 قسم دي، معرفت سوری او معنوي. د دوی معرفت د محمد علی السلام په باب کې معرفت سوری وو، ظاهری وو. سوری او ظاهری معرفت په کوم د جال دی، هیڅ وخت علم نه بلل کیږي. اما د غبل ډلی چې د وهم جز چې وای ځا سمې ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم. سبحان الله. هغه کسان چې محمد علی السلام قران باندې عرض کړي، هغه د حبشي څخه نجاشي پاچا راسولي وو، یو تعداد نفر چې محمد علیه السلام سره ملاقات وکړي او په باره کې د عیسی او د کتابو د دین محمد بری خبرې وسی. کله چې محمد قرآن پر ارزوي و اذا سمعوا چې واورد ما انزل الرسول، ها قرآن چې محمد ته نازل شو، ترى اعينهم تفيض من الدم، سترګې وشکې لکړي، وجړېدل، جذب سو، بحال سو. ولې دا کار وکړي؟ مما عرفوا من الحق، په خاطر د حق پیژندلو. یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، پر جبه د ایمان کلمه جاری کېدل. نو د معرفت معنوي وایي دا محمد په حقیقت و پیژندل، باطن د محمد و پیژندل، د محمد روح او عقل او اخلاق ټول و پیژندل. واقعا د حق پیغمبر د حق کتاب دی، بدون هغه پر دې تاثیر وکي، دوی وجړول. bali څوک چې عارف سي، عاشق سي، عاشق چې سي هغه جړندک سي جاړي. د رحمان بابا کتاب تاسو وګورئ چې موږ د عشق کتاب د رحمان عاشق دی، عارف دی، ځکه په کې همیشه د جړه باب دی، د جړه بیان ورکول کې ډیر مثالونه، ډیر خبرې د جړه سبق شي. وای پتنګ و شم ته وول چې عاشق زم ته ولې جاړي و پتنګ او شم ورته ول و پتنګ ته عاشق نه یا بال دې د ورس خو مټ 10 متر زغلی عاشق وزن چې پر سر می ور بل کړی دی وښ کی می تویږي. عجب. سلطان محمود غزنوی وای شم ام عاشق نه دی، وای شم چې کله زما په حال خبر سو چې ما د عشق ور پر زړه بل کړی د صحیح خبره ده، د عشق ور پر سر نه بلیږي، د عشق ور راځي د سترګو طریقه څخه یا د غوږو طریقه څخه د انسان وزړه ته واردېږي، هغه د انسان په زړه کې بلیږي، انسان په جړه راځي، انسان په ناله راځي، انسان پاکول کیږي، سوځول کیږي، لکه د مور تازه پیدا شي. وای د زما په حال چې خبر سو هغه زما د عشق ور چې ما په زړه کې بل کړی وو، هغه چې خبر سو د پرما جاړي، د عاشق نه دی، دقیقاً دغه خبره ده. نو دوست دا معرفت سوری او لفظ معنوي دا دوه شان دي. زموږ ټول مولایان کده یهود او نصارا مولایان که زموږ د اسلام مولایان دا ټول سوری عالمان دي، دا ټول لفظي عالمان دي. دا یو حقیقت دی. موږ خپل مولایان او زموږ کار د لفظ سره دی. نو لفظي عالمان په حکم شي د عالمانو نه دي بلکې په حکم د جهل دي. دوی هیڅ وخت نشي کولای چې حقیقت او معرفت په دغه حالت وپیژني. معرفت معنوي علم دی او معرفت هغه علم چې خدای پیژندل کیږي او حقیقت پیژندل کیږي. لکه دغه ډله چې نجاشي راسولې و
او پیغمبر وز خبرې وکړي چې کله چې حق واورېدی حق ولیدی هغه به اختیار عاشقان سو او هغه به اختیار ویژړل اوس کې توې چې قرآن دا صراحت ویل ده باچا د وخت وایو لیلی راوغوښت ته لیلی راولې چې دا قیس پر عاشق سو ولې لیونی سو مجنون سو دا څنګه شزه ده چې راوستل چې هغه یو معمولی شزه و بار ورته ویول داسې تمسخرانه ورته ول یعنی دغه قیس پر تا مې سوې دی چې د لیونی سوې دی ان ته دونه شزه نه هغه ته درد ورل ول ته خو مجنون نه چې ما وفیژنې و ماته د مجنون پستر وګوره نه د میمون باچا و شرمې دی ولدا لکه یو باسي ول مجنون راوغاړي مجنون چې راوغوښتي بارا ورته چې دا خو دونه شزه نه چې پر عاشق سوې لیونی سوې په دې شهر خو تر دې شایسته شيسته بارا ورته ول زه خو د دې پر قد او قامت د دې پر ظاهر نیم عاشق دې پر رنگ او پر پوس باندې دا خو یو جام د پدې کې شراب دې پرغه شراب عاشق یم ګوري مجنون ولیلی ته په بنو رستور کتل هغه د معنا سره کارو اما د خلکو د صورت سره کارو دا د دنیا قانون دی نو خطا وتل ام د شیطان د حضرت آدم په ظاهر باندې خطا وتی چې ظاهر ته وګړه حاکم موجود دی د خاور جوړ دی ولدا جاهل دی زه پر خیرم د خاور سره نافوی تړل ده اما او باطن ته نه کتل چې باطن کې پغه کې 15 سره موجود و لکه خاور موجود و ور موجود و هوا موجود و باد موجود و نور موجود روح موجود و شیطان وزه پر خیرم عزیزانو دا مساله خدای دې تاسو پوسوي یاست او خدای دې تاسو خپسي هم نه یاست ماسخه او بل په دغه ابن عربي هم یو جمله ویل وای فسرب خاطر ان ظاهرها و خپل خاطر او فکر د ظاهر سره وګرځه و ظاهر بنکیټه ما واتلو باطن تعلمه باطن بنا وسه ځکه خدای اول هم دی هو الاول والاخر وزر باطن یو ظاهر خو نه دی چې موږ فقط د ظاهر سره کار ولرو بلکې خدای باطن هم دی باطن بلکې قدرتمند دی ظاهر تابع د باطن دی ظاهر د مقابل کې اس ارزش نه لري اصل باطن دی ظاهر ختمیږي انسان وجود ختمیږي دا ظاهر امکانات ټول ختمیږي اما معنا او باطن پر ځای ولاړ دی هغه کې تغییر ناراضي هغه ختمېدو نه دی د زوال نه لري الفاظ پوس معنا په شان د مغز پوس د حیوان معنا ګوره د مغز د پاره خو معنا شته هغه شی چې ظاهر دی هغه د ظاهر سره کار لري د بدن سره کار هغه شی چې معنوي دی هغه د معنا سره کار لري خلق سول په لفظ مبتلا زنیه رسو معنا تقلید سوینا ارڅوای هغه وای د بلچا عجب پښتو د توري د عدالت ژبه ده پښتو د بخشي د ثقافت ژبه ده مولا د خپل ژبه خبر نه دی وای پښتو ژبه د جهالت ژبه ده عزیزانو زموږ پښتو ژبه هغه د عدالت ژبه ده د قانون ژبه ده د اصول ژبه ده زموږ پښتنو تر مخ د اسلام هم خپل ټول مسائل د ژوند هغه په خپل مورنۍ ژبه باندې په خپل په دغه قانون باندې حلول پښتو او پښتونولي هغه یو قانون د پښتانه ډیر رسومات لري ډیر دودونه لري چې هغه ارزښمن دي پښتانه یو د حقوق څخه عدالت لري پښتانه تاو د شیرشاه سوري په باره کې خبر راغلی وای د غزو یو وخت یو شزه په کور کې و لمبیدل کله څو کته ورته کتلی و هغه مېړه شکایت وکړي وای د ول چې باید د ازما د زوی شزم دغه شکل لڅ هغه ورته وګوري پښتانه د عدالت درود او پښتو د بخشش ژبه د پښتانه ډیر بخشش لري سخاوت لري د ثقافت ژبه د بل پښتو د پوهنې ژبه ده د زیرکۍ ژبه ده پښتو یو ډیره کلاسیک او زړه ژبه ده ډیر لغتونه ډیر وسیع ژبه ده هغه د ډیر وخت را روانه ده بله د شرم ژبه نه ده د فخر ژبه ده ځان د علم ژبه ده انګلیسي ژبه هغه د سیاست ژبه ده د مکر او د فریب ژبه ده چې نن جهان څومره مخ دی وایي عربي ژبه قیمتي ژبه ده هغه شک نه لرم اما زموږ پښتو ژبه هم د ژبه په کمه نه ده په ټول فرات ژبه ده د هر چا سره سیال او برابر ژبه ده تمام په موږ کې دي چې موږ خدمت نه ورته کړی او مولا صاحب د خپل ژبه خبر نه دی چې ما تاسو په مخ وول چې د پښتون په هان دی متهم کړی و پر مغول خرڅ کړ چې زموږ ژبه فارسی ته واوښتل مغول فارسی ونه زموږ ډیر پښتانه فارسی زبان وسو خدای خرڅ کړو موږ هویت تلته خرڅو دوم دا چې د عربي سره کار لري پر عربو خرڅ کړي د په دې متهم دي او غواړي چې موږ غره عرب کې
نه موږ عربي قرآن عربي زده کوو، حدیث عربي زده کوو، مګر خپل مورنۍ ژبه کې دا ګرشان زده کوو، دا کوشش وکړو. وایي پښتو ژبه د جهالت ژبه، دا خبره غلطه ده. ملایان ودې د پښتو ژبې ته ارزښت نه ورکوي. وایي زموږ یو پښتون تللی و مکې شریفې ته، بله شی زده ونه ویل یا الله زه دغه وطن څخه راغلی یم چې زموږ د وطن خلک یو سړی مړ کړي او کور ته یې ورسي بخښي یې، زه هم ستا کور ته راغلم یا الله. نو موږ رسم رواج خو دغه دی چې یو سړی کور ته ورسي بخښي، نو که مې بخښي که مې نه بخښي هغه ستا خوښه ده، خدای وبخښي هغه سړی، ځکه چې خدای جل جلاله د بخښي خدای دی، بخښونکي خلک خدای دوست لري. پښتانه مړي لا بخښي چې کور ته ورسي، سره ماتې او لاس ماتې بخښي، دیت اخیستل پښتنو کې عیب دی. پښتانه ډېر داستانونه لري چې هغه نه سم ګرته بیانولی عزیزانو. خو دا کوشش به وکړو چې خپل د ژبې حمایت او قدر وکړو. او بل مطلب دا لسم مطلب دا دی چې هر قوم او قبیله و خپل ځان ته د خپل مورنۍ ژبې متن او روایات لري، او د خپل مورنۍ ژبې ادب او فرهنګ لري، بلکې د خپل مورنۍ ژبې پیغمبران او وادیان لري. ولهذا زموږ و دیني ښوونکو او زده کوونکو ته به لازمه ده چې د خپل مورنۍ ژبې متن او روایات، ادب او فرهنګ، پیغمبران او وادیان څخه مستفید او د خپل تاریخ څخه مطلع شي. لکه څرنګه چې د عربي ژبې متنونه په خپل دینی مدرسو کې تدریس او زده کوو، پکار ده چې همدغه ډول د پښتو ژبې او د فارسي ژبې اصیل او نورانی متنونه هم تدریس او زده کړو، مخصوصا شعر، ځکه دا کار همه جانبه د ښوونکو او زده کوونکو دپاره مفید دی، بلکې د دوی ښوونې ته ډیر کمک او مرسته کوي. عزیزانو، هر دانا ولی دی، هر ولی نبی دی. بله هر دانا ولی دی، شک پرې مه کړه، هر ولی نبی دی، ته باور وکړه. انسانان د انبیاو نه خالی کیږي، انسانان د انبیاو نه خالی کیږي، یا مرسل یا نامرسل دي. لږ فکر وکړه. بله موږ مرسل رسمي چې خدای راستولي پیغمبران دي، یا کتابونه لري یا نه لري، اولیاء بیا پیغمبران دي، غیر مرسل رحمان خوشحال بابا پښتنو کې دا پیغمبران دي، خو غیر مرسل پیغمبران دي. مولانا بلخی د پارسی به غیر مرسل پیغمبر دی، ډیر بیانونه لري، ډیر خبرې لري چې د بنی اسرائیل پیغمبران نه درلوده شان. عجب. اوس به آخرین مرحله ته رسیدلی یو د ژبې د باسو مباحثو څخه. دغه شعر چې ما دوی بار کې لیکلی دا به تاسو ته ووایم، بار به ختم کوم. جنگ د ژبو شروع سوی له پیش قدیمه، په دا جنگ ولې خبر نسوې ندیمه، عرب و عجم عرب کړه په دا جنگ چې پښتو ژبه برهم سول د هند په سیمه. هویت د هر سړي سي په خپله ژبه تعارف کېږي، په ژبه که لري عقل سلیمه. اول پر خپل ژبه مین څخه دانا یې، ځکه خپله ژبه خپل مکتب تا کړې پیمه. قدر د ژبې خامخا قدر د مور دی، مورنۍ ژبه د مور روح د لقدیمه. مور و ژبه یو دی په معنا کښې، د مور په ساتلو کښې محکم وسه نسیمه. ژبه د خدای نعمت د مور میراث ده، د نعمت په ساتلو کښې کوشش وکړه نعیمه. ژبه تاج د معرفت ته که یې ګورې، خوندي کړه تاج د معرفت ته په ادیمه. افتخار د هر سړي سي په خپله ژبه، ته مفتخر کړه خپله ژبه او خپله سیمه. نور عالم دې نوم نه اخلي بې خپله، که څه وس یې د خپل وخت لقمان حکیمه. بل بستا د ژبې قدر نه کړي، ته د خپل ژبې خدمت وکړه خادمه. ژبه مور سړی په مثل د رضیه دی، چې د رضا موده سوتیره وسه پتیمه. چې 18,000 عالم دی هومره یې ژبې زده کړه، چې پښتو دې کړه تمیمه. په پښتو ژبه خوشحال یم په دنیا کښې، ځکه خوند کوي شعرونه پښتو ژبه صمیمه. پښتو ژبه د فرهنګ کور د هر پښتون نه، په داتون کښې پښتانه واړه دي مقیمه. مورنۍ ژبه یوه برخه زموږ د وجود ده، ژبه قومونه سره یو کړي د هره سیمه. که ژبه مړه سي خامخا قومونه مړه سي، د پښتو ژبې تدریس بند کړ مغول غلیمه. بې له ژبې که درس جهان ته ورته پرېږدي، بل میراث به ستا نسلونه ممنون نه کړي نسیمه. د دنیا ژبې که ته واړه زده کړې، د خپلې مورنۍ ژبې خوند نه کوي نسیمه. آخرین توصیه د هغه به هم تاسو ته عرض کړم. توصیه ګرانو قدرمندو
ګرانو قدرمندو، هر قام او قبیلې ته لازمه ده چې خپل مورنۍ ژبه و خپل خلکو ته تدریس او تبلیغ کړي، ځکه د هر قام او قبیلې د ترقی راز په خپل مورنۍ ژبه کې دی. ولهذا اهل قلم خلک یعنی علم او ادب والا خلک په حقیقت کې د هر وطن اصلي وارثان، خادمان او بچان دي، ځکه ژبه، مکتب، تاریخ، ولسی ادب، اتلان، دین، مذهب و غیره هم په اهل قلم خلکو سره ژوندي او خوندي دي. خصوصا ژبه په ښځو سره ژوندي او خوندي ده، بلکې قلم د انسان دویمه ژبه ده، بلکې خدای جل جلاله خپل اهل قلم دی. قوله تعالی الذي علم بالقلم علم انسان ما لم يعلم. ښځې د ژبې په ساتلو کې ډیره برخه لري، ډیر سهم لري، ځکه مورنۍ ژبه دوی ته نسبت شوې ده. د دوی څخه موږ زده کوو، د دوی د وینې څخه موږ ته رارسي، د دوی د روح څخه موږ ته نقل کیږي، د دوی د شیدو څخه موږ نقل کیږي. نو موږ باید په دې باب کې د ښځو څخه ډیر کار واخلو. په خپل مکتب کې د ښځو څخه ډیر کار اخیستل پکار دی چې په عنوان د معلمانو وسی او زموږ اولادو ته دغه شی نقل کړي. خو ژبه بحث دلته ختم سو عزیزانو. که چیرې موږ کم خطا یا اشتباه یا کمی مو په خپل خبرو کې په بحث کې په مطالب کړي وي، ستاسو بخښه معذرت غواړو او موږ همیشه ستاسو مشورې او ستاسو راهنمایي کومک ته محتاج یو. خدای دې وکړي تاسو موږ سره کومکی سي او مرسته وکړي او مشورې راکړي، دعاګانې راته وکړي چې انشاءالله دا مکتب ژوندی وساتو، خپل پښتانه قوم روشنفکر او روشندل کو. نو نور وخت هم نه نیسم، پر لوی خدای مو سپارم. ښه شپه ولرئ، شپه مو بخیر.